شور ورولې او خوښي د سږکال د وزلوبې ورزش لومړی پړاو د ټیپ په پرې کولو پیل شو. د وزلوبې د ورزش فدراسیون مسؤلین له وزلوبې سره د خلکو د لیوالتیا او د سکنو سیالیو لپاره د چپاندازانو د چمتووالي په اړه داسې وایي. بزکشی که امروز برگزار شد روز سه‌شنبه بزکشی بسیار خوب بود از طرف مردم کندوز، اسطورهای کندوز، باهای کندوز که برگزار شده. بزکشی بسیار پرشور و هیجان، شما دیدید که مردم بسیار زیاد آمده بودند و افتتاح بزکشی بود. د آسونو او د دې ورزش مینوال په ولایتي او غورلیک سیالیو کې د کندوز لوبغاړو د چمتووالي په اړه خپل نظریات را سره داسې شریک کړل. الحمدلله شما دیدین، شما تو بچه سر تماشا کردین که بعد 5000 نفر هم زیاد بود. بسیار یک بزکشی دوستانه، بسیار یک بزکشی بدون هیچ کدام جنجال تشنج، بسیار یک بزکشی خوب بود. د دې سیالیو پر مهال د وزلوبې یو تن مینوال چې له برازیل هیواد څخه د ولایت ته په سیاحت راغلی له دغه ورزش سره د خپل علاقې په اړه وایي. برای من جای بسا افتخار است که در افغانستان آمدیم. افغانستان یک کشور فرهنگی است و مردم آن مهمان دوست هستند. اینجا در کندوز به خاطر تماشای بزکشی آمدیم. بازی بزکشی پر هیجان است و مردم با شور و شوق ورزشکاران را تشویق می کنند. افغانستان د بیلابیلو کلتورونو او سیمه ییزو لوبو لرونکو هیواد دی او له همدې کبله بهرني وګړي دې هیواد ته د سیاحت لپاره راځي. په کندوز ولایت کې د وزلوبو پیل په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیر کال د دې ولایت لوبغاړي په غورلیک سیالیو کې ښه وځلیدل او د ولایت ته ویاړونه له ځان سره راوړل.